ټیک ټاک باندې چې د خلکو کومه بې شرمي شروع کړې ده بل وجود حصې خلکو ته ښایي نو په دې ویډیوګانو به یقینا چې تاسو هم وشرمېږئ خو دا خلک پرې نه شرمېږي او بار بار دوی داسې ویډیوګانې شیر کوي چې اوس به یې در سره دلته شریک هم کوم دا جینۍ چې ده فوزیه افغانۍ نومېږي چې فوزیه احمدزۍ په نوم باندې هم مشهوره ده او دا ځان ته ډاکټره وایي دا په پاکستان کې هم ډېرو پروګرامونو ته ډېر ټي وي ریالټي شو ته هم رابلل شوې ده اوس مهال د دې په باره کې چې کومې خبرې دي هغه به یو دړښته کړو خو اوس چې دا په ټیک ټاک باندې کوم د گیمینګ پروګرامونه چې دي په هغې باندې چې دا کومې بې شرمیانې کوي کومه پوچه خوله خوځوي کوم غلطې کنځلې کوي او داسې چې اورېدل به هم تاسو ته او مناسب نه وي ډېرې خرابې کنځلې کوي ډېرې پلیتې خبرې هم کوي او پښتانه بیا هم دې ته نه ګوري چې داسې خلک سپورټ کول نه دي پکار دوی چې په سوشل میډیا باندې دا کوم ټرینډ شروع کړی دی دا د پښتنو بچي نسل چې دا بېلاره کوي ځکه چې نن سبا خو هر چا سره موبایل کې ټیک ټاک دی په ټیک ټاک باندې دوی چې کله هم لایف راشي نو یو بل ته هغه ځایونه یادوي چې هغه ښه او خراب ځایونه یو بل ته یادوي او کله چې دوی کې بیا کوم کس گیم وبایلي نو هغه خو بیا ورته خپل ځان هم بربنډوي او هر څه ورته کوي نو دوستان دا یو لوی علمیه ده او په دې باندې فکر او سوچ کول پکار دي اوس راځو د ډاکټر فوزیه یعنې د دې جینۍ هغه ویډیو ته چې تاسو سره مې شروع کې ذکر کړی نو دوستانو دوی چې کله هم لایف پروګرامونه کوي یو بل ته کنځل کوي د یو بل د وجود حصې یو بل ته ښکاره کوي او ډېره بې حیایي کوي حتی چې دوی خو پکې داسې خرابې او څښه کنځلې کوي چې هغه کنځلې د انسان په خوله باندې نه راځي نو د دې ویډیو مقصد زما یو هغه دا چې تاسو خپل بچي خپل نسل چې ستاسو کوم دی هغه پوه کوي هوښیار یې کوي چې داسې خلکو ته لایک نه ورکوي کمنټ نه ورکوي ځکه چې داسې خلک په دغه لایک او کمنټ سره وایرل کېږي که تاسو ته د دوی ویډیوګانې په مخه درځي نو لایک مه ورکوئ کمنټ مه ورکوئ هېڅ څه ورته هم مه لیکئ یو نصیحت خبره ورته لیکئ یا ورته یو دعا وکړئ چې الله پاک یې پوه کړي او که نه پوهېږي نو الله پاک دې خپل ځان ته وغواړي چې سخته معامله ورسره وشي امید لرم ستاسو به دا ویډیو معلومات خوښ شوي ویډیو لایک کړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت تاسو سره تازه ترین او نوي معلومات شریکوم